خپل استشهادیان د بدري لښکر د بدري ځواکونو د ځانمرګو کنډکیاو سرتیری وایي چې چمتو دی پر پاکستان موټر بمب حمله وکړي. دا چې نور یې څه ویلي له خپلې خولې یې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. او زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې تاسو قسم وکړئ که نه چې کله د پاکستان سره موږ جنګ شي او زه خپل استشهادي یم او موټر بم ته آماده یم چې پاکستان کې انفجار وکړم، هېڅکله دوی دا جرأت نه شي کولی د افغانستان خاورې ته مخ ته تېر شي. او که بیا چېرته دوی دا هڅه کوله زه په خپله استشهادي یم د بدري لښکر. او تاسو قسم کولی شئ که نه چې بدري لښکر فدي سره ما لاس مینو کړی وي، د دې په مقابل کې زه هر رنګې قربانۍ ته تیار یم. پاکستان خوست کې موږ سره زیاتی کړی دی، ما یې ښځې شیطاني کړي دي، ما یې ماشومان شیطان کړي، موږ ورته مرتد ګورو. موږ پاکستان کوم د اسلامي امارت کا د ځواکونو تاسو غبرګون نه ده نه راغلی نه مشران واوري، موږ غږ د مشران واوري، نه منو پاکستان. د یادونې وړ ده چې پر خوست او کونړ د پاکستاني وحشي ځواکونو هوایي بریدونو کې له 80 ډېر بې ګناه خلک شهیدان شول چې پر لر او بر افغان وطن او همدارنګه په نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان وروستی اقدام بشر ضد جنایت او له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف پر افغان خاوره هوایي بریدونه کړي دي چې بشر ضد او انسانیت ضد جنایت دی. هغه زیاته کړې دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده چې نړیوال بنسټونه یې باید پر وړاندې اقدام وکړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې پاکستان د ورته غیر قانوني کړنو پر ځای د افغانستان سره سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته درناوی وکړي او په سیمه کې د لا ډېرو ناندریو ته لمن نه وهي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.